بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او درنښت هیله ده چې ټول روغ جوړ صحتمند او خوشحال اوسئ. د تیرو درسونو په دوام باندې نن له د خټکو او بنګښو ترمنځ جګړې لولو چې په 1950 هجري قمري کال او 1449 زیږدیز کال شاهجهان له لاهور څخه د کابل په لور حرکت کړی و. خوشحال خټک د شاهجهان د استقبال دپاره د ډکې تر سیمې پورې له شاهجهان سره ملګری و. کله چې خوشحال بیرته راوګرځېد نو د یوسفزیو یو د مشر زوی یعنې د بهاکو خان زوی د مغولو ملازمت منلی و او د دوی بل رقیب چې و هغه د ملک حبیب په نوم باندې و چې هغه د کینې او د یوسفزیو د خپل منځي تربګنیو له وجې په د یوسفزیو په سیمه کې بدامني جوړه کړې وه. خوشحال ته دغه دنده وسپارل شوه چې د یوسفزیو دغه کومه سیمه چې ده دا ارامه کړي. کله چې خوشحال دغه بدامني ختمه کړه یعنې د هغه وخت دغه داره شکوه په نوم باندې کوم مسؤل د دغو سیمو عمومي مسؤل چې و له هغه سره وعده کړې وه چې زه به دغه بدامني د 1 کال په اوږدو کې ختموم. نو خوشحال له خپلې کړې وعدې سره سم دغه بدامني د 1 کال په اوږدو کې ختمه کړه، خو داره شکوه بیا دغه سیمه د یوسفزیو له خوشحال څخه واخیستله. په 1463 هجري قمري کال سردار شیر محمد خان کوهاټي په نوم باندې د ترې بولاق اوسي دا سیمه هم د خټکو سیمه وه. غوښتل یې چې له شاهي دربار څخه د 10,000 روپیو په بدل کې دغه سیمه یعنې د کلني مالیې په توګه باندې دا ترېنه واخلي او په خپله ولکه کې یې راولي چې مخکې له دې یعنې په 1040 کال کې هم دغه سیمه د ترې بولاق خټک سیول دا د بنګښو په لاس کې وه او اداره یې بنګښو کوله. خو په همدغه 1040 کال باندې چې د ترې بولاقو شهباز خان ته یعنې د خوشحال خټک پلار ته ځینې شکایتونه کړي وو او شهباز خان هغه سیمې د خټکو تر ولکې لاندې راوستې وي او بیا وروسته خوشحال او شهباز خان چې د خوشحال پلار د دوی اداره کولې. کله چې خوشحال خان په دغه نیرنګ او چل باندې پوهیږي چې شیر محمد غواړي چې له مغولو نه دغه سیمې د پیسو په مقابل کې واخلي، نو خوشحال د خپل تره خادي خان په مشرۍ باندې یو لښکر جوړ کړه او په بنګښو پسې د جګړې لپاره ولېږه. بنګښو د خټکو د جګړې لپاره بیا لښکر جوړ کړه. کله چې دغه خادي خان ورغی لومړۍ جګړه وسوه، دوباره خټکو بنګښو دوام لښکر جوړ کړه او دا ځل نو خوشحال خټک خپل مشر تره چې هغه بهادر خان نومېده د ده په مشرۍ باندې بل لښکر جوړ کړه او هغه یې بنګښو پسې جګړې ته ولېږه. بنګښ په دغه دوهمه جګړه کې له خپلې سیمې یا کوهاټ نه ووتل او بهر په یوه دشت او صحرا کې جګړه پیل شوه. په دغه دوهمه جګړه کې د بنګښو د مشر یعنې د شیر محمد خان یو تره چې هغه هم بهادر خان نومېده دی ووژل شو. له دې جګړې نه وروسته دریمه جګړه پیلېږي. په دریمه جګړه کې بیا د خوشحال خان خټک تره د دغه خادي خان تر قومندې یا مشرۍ لاندې بیا له بنګښو سره جګړه وسوه چې دا تر ټولو درنه جګړه وه چې بنګښو ته تقریبا 300 نفره یې مړه سو یا ووژل شول او دغه راز یې ډېر مالي زیان ولیده چې دغه څو لنډې جګړې له بنګښو سره د خټکو پیښې شوې وې چې هغه د خوشحال په ژوند کې وې او اړینې وې چې موږ او تاسې باید د خپل درس په یوه برخه کې ولولو. نو بل درس به له خیره سره د موږ او تاسې د تخت پر سر جګړې او د خوشحال خان دریځ چې دغه جګړې د مغولي واکمن یا د شاهجهان د خپلو زمنو یا اولادونو ترمنځ په شاهي واکمنۍ باندې شوي دي. نو دا و د موږ او تاسې د نن ورځې درس. تر بل درسه ښې چارې پاک الله مو مل شه.